خلق په منظور پسکایږي چې منظور کافر دی، منظور د دې ملک نه دی، منظور پښتون نه دی، منظور افغان نه دی، منظور مرد پښتون دی، مرد افغان دی، چار وخت یې ملګري یو منځمن دی، منظور تا ته سزا ستا و کور ته سزا. ستا هغه خبرې وکړې جاسوس ادارو ته وکړې و ډېر پوه شې وکړې چې چا په خوب کې نه شته کوئ، چا په خوب کې دا سوچ نه شته کوئ، منظور پښتانه ورته وویل په ډاګ یې ورته وویل. موږ په دداسې بهادوره ځوان دداسې بهادوره پښتون لا څنګه یې لکوو، هېڅکله یې نه یې لکوو. هر څوک چې د ځان کار کوي د غیرت کار کوي راجسي موږ وایو چې دا د ګرد پښتانه پر لاس دی، که دا پر لاس دی عزت اوس ګرد پښتون د عزت شو، څه رقم یې د عزت کوې، په څه رقم د عزت